خبره دا اعتکاف به په جوماتونو کې نو دا دلیل دی په دې باندې چې د ښځو اعتکافونه به په کورونو کې نه وي، د ښځو اعتکافونه به څه نه وي، کورونو کې نه وي. دا چې دا کتابونو کې لیکلي دي چې ښځه به کور کې اعتکاف کوي، دا خبره کمزورې ده. دا خو متاخرینو فتوا ده چې اوس دې نه دي فتنه جوړېږي، فتنه عامه شوه که نه. عایشه بیبي فرمایي که نبي علیه السلام دا زموږ د زمانې حال لیدلی لمنعهن عن خروجهن الى المساجد. بخاري روایت دی بیبیانې به یې د جومات د وتو نه منع کړې وي. زمن د عمر فاروق صاحب کې دا منع کړی شوي، د هغې نه وړاندې به جومات کې اعتکافونه هم بیبیانو په اول وخت کې کول. روایت د مسلم کې راځي چې اول وخت کې بیبیانې جومات کې اعتکاف هم کړی دی. نو که داسې ابتدار اسلام حالات رانیسو او کم خلک چې وایي چې نه نه بس حدیث کې راغلي، نو حدیث شریف کې زه ورته اعتکاف د ښځو هم ثابتولی شم. نبی علیه دلبرجان راوباسي موږ سره جومات کې معتکفه کړي چې پته یې ولګېږي چې څه حالات یې جوړېږي. نو حالات بدلېدو والا دي. شاه ولی الله رحمه الله وایي عالم هغه عالم دی چې دین د خپلې زمانې سره ولګوي. ټول پټوله هغه زمانه کې چې کومې خبرې شوې وي دې چې کور کې د بیبیانو مون بهتر دی، دې ته حدیثو کې اشارات شته. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي مونځ د ښځې په کور کې دا بهتر دی د مونځ نه په جومات کې. مونځ د ښځې په کوټه کې دا بهتر دی د مانځه نه په انګړ کې. مونځ د ښځې په کونج د کوټه کې دا بهتر دی د مانځه نه په هغه اوله کوټه کې. دا د حدیث الفاظ دي. نو دې نه پته لګي چې نبي علیه السلام د آخر زمانې احکام هم په حدیثو کې بیان کړي دي. دا حدیث هم شته چې بیبیانو ته وایي که مړونو منع کولی چې جومات ته مه ځئ نو مه یې منئ، خو جومات ته به ځئ. دا هم حدیث نه پته لګي چې د میړه به منې هم نه په دې مسله کې چې جومات نه دې منې کوي. خو بل حدیث کې دا هم راځي چې مونځ د ښځې د مسجد نه په کور کې بهتر دی. نو تطبیق به دا وي چې هغه قول د زمانې د نبي علیه السلام بیبیانو ته دی او دا وروستی قول چې کوم دی دا د امت بیبیانو ته دی. ما یو ځای کې دا مسله کړې وه چې بیبیانې دې اوس نه وځي جوماتونو ته، فتنه ده، مدرسو ته دې هم ښځې نه ځي. نو بیا هغه ملا ناست و، ملا مخامخ خبره نه کوي، پس شا ډېر باتوري. نو بیا هغه چا چې پروګرام جوړ کړی و نو هغه ته یې چیټ لیکل ورکړي وو چې مولانا صاحب د قرن فی بیتکن آیت پیش کړ، خو دا خو د نبي علیه السلام بیبیانو ته امر دی، زمونږ بیبیانو ته امر نه دی. نو ما د هغه چیټ په شا باندې جواب ورته ولیکه ښه مې سپکه، او بیا مې ورته ولیکل چې آفرین ستا په ایمان باندې او بیبیانې د نبي علیه السلام امهاتکم دی، یا خو زمونږ میندې دي چې په خپلې مور دې څه ګمان وکړه او په خپله بیبي دې څه ګمان وکړه. چې بیبیانې د نبي علیه السلام ته الله دا امر کوي چې قرن فی بیتکن، او ستا بیبي ډېره باتوره او تکړه ده که نه، دې کې خوف د فتنې نشته، ډېرې خیر دی، ریوان ته هم لاړه شي. او دا دی چې کوم دی نو هلته په دغه کې هم ګرځېږي، لاهور ته دې تشکیل هم کېږي، خیر دی. خو بیبیانې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم هغې باندې دا خوف و، دا یره وه، دا د ایمان دی، دی فتوې دی، خبرې. بهرحال خوف د فتنې مسله ده. خوف د فتنې د زنانو خروج الی المدارس باندې مستقله ورځ را روانه ده. هغلته به زه تاسو ته د 11 فقهاو فتوې در کوم چې زمونږ معتمد فقها په دې باندې قول کوي چې الفتوی اليوم په کراهت باندې ده، خروج مواضعو ده، تقاریرو ته، د زده کړې ته، مدرسو ته، علماو په دې باندې فتوا د کراهت کړې ده چې دا مکروه تحریمي دي. کم خلک چې ښځې ترجمو ته دي شیخانو ته بوځي ورته نو هغه هم څه پټې د چا نه نه وي، هر کال پکې کله 3 تښتېدلي کله 4. هغه اطلاع نه مونږ خبرېږو چې دسته کال 2 تښتېدې، وروس کال 3 تښتېدلې وي، هغې نه هم خبرېږو. او چې کم خلک هلته اوسېږي هغې نه دا خبرې څه پټې نه دي. نو دا ټولې فتنې چې کومې دي فقهاو چې څه ویلې دي دا پېښېږي نن سبا. نو آیا د ښځې دا زده کړه په دغه طریقه باندې تفقه فی الدین خو فرض کفایي وه چې نارینه یې وکړي غاړه خلاصېږي، او بیا ذریعې نورې شته دی چې FM ریډیو ده، د سپیکر دی، کیسټې دي، په ډېرو طریقه باندې اصلاح د زنانو کېدی شي. نن سبا دور کې استو د کور نه په دې مثلونو کې هېڅ طریقه باندې څوک لاره د جواز ورته نشي لټولی. که وایي چې اکوړي کې فتوا ورکول شوې ده، نو که د اکوړي فتوا معتبره نو اکوړي کې یو فتوا بل هم شته دی چې کشف الغطاء عن تبلیغ النساء، مفتي سیف الله صاحب حرمت فتوا پې ورکړې ده، هغه هم بیا لږ ورسره وګوره. نو د اکوړي نه 2 فتوې راغلي، یو د جواز یو د عدم جواز. شی چې د هر په منځ د جواز عدم جواز کې احتیاط بیا پچا کي، په عدم جواز کې نو بیا عمل پې نه دي کول پکار. او بل چې کومه فتوا د جواز ورکړې شوې ده هغه حافظ شوکت ورکړې ده،
او حافظ شوکت مولا نه دی، هغه ناظم دی د مدرسې، انا مفتی دی شیخ الحدیث دی هغلته. او کومه فتوا چې د عدم جواز ورکړي هغه مفتی سیف الله سے ورکړي دا، هغه هغلته نن سبا لوی مفتی چې کوم دی مفتی سیف الله دی، هغه فتوا د کراهت او د حرمت ورکړي.